د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سکای نیوز سره په خبرو کې اشرف غني ته ټګ او قاتل سړی خطاب کړی دی. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. دغه نړیوال ملګری هم هغو راپورونو حق پک او حیران کړ چې ویل کېږي د افغانستان نه ډېرې پیسې هم له ځان سره وړي دي. د ویل چې له اوله غني نه خوښېد او باور یې نه پرې کاوه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې یو وخت د باګرام هوایي اډې ته راغلی و او اشرف غني همغې اډې ته ورغوښتی و، وایي چې اشرف غني ټګ او قاتل سړی دی. ډونالډ ټرمپ وایي ما غوښتل چې له طالبانو له افغان دولت سره هوکړې ته ورسي. ما پر غني هېڅ باور نه کاوه. دا مې په ډاګه ویل چې غني یو ټګ دی. غني په ډېر وخت زموږ له سناتورانو سره پر ډوډۍ خوړلو تېراوه. پر اشرف غني اوس هغه کسان هم توندې نیوکې کوي او پر ملي خیانت یې تورنوي چې په حکومت کې ورسره ګډه دنده هم ترلاسه کوله. دفاع او پخوانی وزیر بسم الله محمدي چې له اشرف غني سره د هغه له تېښتې یوه ورځ مخکې د کابل بالاحصار ته تللی او پر هغه د ملي خیانت تور لګوي او وایي چې اشرف غني په ظاهر کې ځان د ملي ځواکونو مدافع معرفي کاوه، خو په پای کې وتښتېد. حمدالله محب او فضل محمد فضلي هم له اشرف غني سره یو ځای تښتېدلي دي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.